راځئ دلته به څو داسې پوښتنې کار کړو چې موږ پکښې څو علامې له یو بل سره د ضرب او تقسیم په حالت کې ولرو او غواړو د ټول ځواب علامه یې په لاس راوړو. د بیلګې په توګه که دې پوښتنې ته وګورو، د دې معادلې اس په توان د 8 پر ټي په توان د 9 تقسیم پر قوس شروع 3s ضرب اس پر 4t قوس باند ځواب به کوم علامه ولري؟ که اس کوچنی وي تر 0 او ټي لویه وي تر 0. مخکې له دې چې په ګټه کار پرې وکړو، تاسو ویډیو ودروئ او کوښښ وکړئ خپله یې حل کړئ. راځئ په ګټه کار پرې وکړو. لومړی به د دې برخې علامه په لاس راوړو. په صورت کې اس په توان د 8 لرو. موږ ویل چې اس کوچنی دی تر 0، یعنې اس یو منفي عدد دی. یعنې دلته په صورت کې یو منفي عدد په تاق توان لرو. ګورئ که اس په توان د 8 داسې ولیکو چې اس ضرب اس ضرب اس، که همداسې دوام ورکړو، یعنې دلته موږ 8 واره اس ضربوو، یعنې په تاق شمېر موږ یو منفي عدد ضربوو ځکه اس یو منفي عدد دی. نو که چیرې په تاق شمېر یو منفي عدد ضرب کړو، ځواب به مو یو منفي عدد وي، چې موږ مخکې داسې هم ویلي وه که یو منفي عدد په تاق توان ولرو، ځواب به مو یو منفي عدد وي، یعنې د صورت علامه مو منفي ده. د مخرج علامه به په لاس راوړو. دلته موږ ویلي وه چې ټي لویه ده تر 0، یعنې ټي یو مثبت عدد دی. یو مثبت عدد که په هر توان ولرو، ځواب به مو یو مثبت عدد وي، یعنې منفي تقسیم پر مثبت لرو. منفي تقسیم پر مثبت منفي کېږي. دلته به یې ولیکو منفي. د دې برخې علامه مو منفي سوه. تقسیم یې دا برخه به ولیکو 3s ضرب s پر 4t قوس باند. ګورئ اس یو منفي عدد دی او ټي یو مثبت عدد دی. صورت مو منفي دی او مخرج مو مثبت دی. منفي تقسیم پر مثبت منفي کېږي. دلته به د اس پر 4t پر ځای منفي ولیکو. دلته هم اس منفي دی چې دا برخه یو منفي عدد کېږي، یعنی منفي ضرب منفي مثبت کېږي، یعنی دا برخه مو مثبت کېږي. ګورئ دلته کې داسې په لنډه توګه داسې وایو چې دا اس منفي دی، دا اس هم منفي دی، منفي ضرب منفي مثبت، او دا ټي هم مثبت دی. مثبت تقسیم پر مثبت مثبت کېږي، یعنی د دې برخې علامه مو مثبت ده. دلته به ولیکو مثبت. اوس منفي تقسیم پر مثبت لرو، مساوي کېږي. منفي تقسیم پر مثبت منفي کېږي، منفي، یعنی د دې معادلې ځواب به که اس کوچنی وي تر 0 او ټي لویه وي تر 0 یو منفي علامه ولري. یو بل مثال به هم کار کړو. د دې معادلې ځواب به کوم علامه ولري؟ که پی لویه وي تر 0 او کیو مساوي په 0 وي. ګورئ دلته مو کیو 0 ده. کېدای شي موږ د دې معادلې ځواب ډېر ژر په لاس راوړو او علامه یې وټاکو. تاسو هم ویډیو ودروئ او کوښښ وکړئ خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه کار پرې وکړو. موږ په دې معادلې کې دلته دا کیو لرو او کیو مو 0 ده. راځئ که دلته موږ داسې ولیکو که چیرې څو عددونه ولرو، a ضرب b ضرب c ضرب d ضرب e، یو څو عددونه ولرو او د ضرب په حالت کې وي او د دې عددونو له ډلې څخه داسې 0 وي. نو که موږ دا ټول عددونه سره ضرب کړو او بیا یې د دې 0 سره ضرب کړو، ځواب به مو 0 سي. یعنې که هر څو عددونه د 0 سره ضرب کړو، ځواب مو 0 دی. دلته هم په دې معادلې کې دا کیو لرو. که دا پی او دا پی سره اختصار کړو یو کېږي. یو ضرب یې کیو م 0 ده، یو ضرب یې 0 0 کېږي او 0 ضرب یې 402 پر 2 هم مساوي کېږي په 0 سره. یعنې د دې معادلې ځواب مو 0 دی چې 0 نه مثبت عدد دی او نه هم منفي عدد دی. نو یو بل مثال به هم کار کړو. د دې معادلې منفي 3 پر 4 ضرب قوس شروع منفي a په توان د 4 پر 3 قوس باند ځواب به کوم علامه ولري؟ که a کوچنی وي تر 0، یعنی a مو یو منفي عدد دی. a مو یو منفي عدد دی. په اسانۍ سره کولی شو د دې معادلې د ځواب علامه وټاکو. راځئ لومړی به د دې برخې علامه وټاکو. دلته په صورت کې
a په توان د 4 لرو a یو منفي عدد دی. موږ مخکې ویلي دي که یو منفي عدد په جفت توان ولرو ځواب مو یو مثبت عدد وي. یا هم که د a په توان 4 دلته داسې ولیکو 4 واره a سره ضرب کړو. دلته 4 واره a د ضرب په حالت کې لرو او دا a یو منفي عدد دی. نو منفي ضرب منفي مثبت کیږي او دا منفي ضرب منفي هم مثبت کیږي چې مثبت ضرب مثبت بیا هم مثبت کیږي. او یا هم که داسې وایو چې منفي ضرب منفي مثبت مثبت ضرب منفي 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 ضرب منفي بیا هم مثبت کیږي. یعنی د دې a په توان د 4 علامه مو مثبت ده او مخرج مو هم یو مثبت عدد دی چې مثبت تقسیم پر مثبت مثبت کیږي. یعنی د دې کسر علامه به مو مثبت وي. مثبت دلته منفي علامه لرو منفي ضرب مثبت منفي کیږي. یعنی د دې ټولې برخې علامه مو منفي ده او د دې برخې علامه خو له مخکې نه معلومه ده چې منفي ده. دلته هم منفي علامه لرو. نو منفي ضرب منفي منفي ضرب منفي مثبت کیږي. یعنی د دې معادلې د ځواب علامه به که a کوچنی وي تر 0 مثبت وي. بل مثال به هم کار کړو. د دې معادلې x په توان د 50 پر 2.3 x ضرب 4 پر 5 ځواب به کوم علامه ولري که x کوچنی وي تر 0. یعنی x به یو منفي عدد وي. دلته ګوري په صورت کې موږ x په توان د 50 لرو x یو منفي عدد دی. یعنی یو منفي عدد په طاق توان لرو. موږ ویلي دي که یو منفي عدد په طاق توان ولرو ځواب به مو یو منفي عدد وي. یعنی د صورت علامه مو منفي ده او په مخرج کې 2.3 x لرو. دلته بیا هم x منفي دی. نو منفي ضرب 2.3 بیا هم منفي کیږي. نو د دې ټول کسر علامه به مو د دې ټول کسر علامه به منفي تقسیم پر منفي مثبت وي. د دې کسر علامه هم مثبت ده. نو مثبت ضرب مثبت مثبت کیږي. یعنی د دې ټولې معادلې د ځواب علامه مو مثبت ده که x کوچنی وي تر 0. بله پوښتنه به هم کار کړو. د دې معادلې منفي x ضرب قوس شروع y تقسیم پر و پر اته قوس بند ځواب کوم علامه ولري. ګورئ دلته دوی موږ ته د عددونو په محور کې ښودلي دي چې x یو مثبت عدد دی او y یو منفي عدد دی. نو راځئ د دې معادلې د ځواب علامه په لاس راوړو. دلته منفي x لرو x یو مثبت عدد دی. نو منفي ضرب مثبت منفي ضرب مثبت منفي کیږي. یعنی د دې برخې علامه مو منفي ده. دلته y یو منفي عدد دی. منفي تقسیم پر 2 پر 8 کسر علامه مثبت ده. نو منفي تقسیم پر مثبت منفي کیږي. یعنی د دې برخې علامه مو هم منفي ده چې منفي ضرب منفي ګورئ دلته علامه د ضرب ده. منفي ضرب منفي مثبت کیږي. یعنی د دې معادلې د ځواب علامه مو مثبت ده.